السلام علیکم او ستړي مشه ګلبرای ما دا مال په سواد خوازخیله کې ما نن در سره یو پخوانی تاریخي جرنده شیر کوم چې خپل یو تاریخ لري په سواد کې د ټولو نه اوله جرنده د شاوش خان په نوم باندې یادېږي. دا د نن نه 55 کاله مخکې جوړه شوې وه. دې جرندې ته د پوره ملکنډ ډیویژن نه د مختلفو ځایونو مثلا شانګله بونیر د نور مختلف ځایونو نه خلک غنم جوار راوړي او په دې ژرنده کې وړه کوي. په دې کې یوازې نه غنم بلکې جوار غنم وړه کېږي او ډېره په ښکلې طریقې سره او وړه هم خواږی ګرمه ژرنده ده. د پښتو متل دی وایي ژرنده که د پلار ده خو په وار ده. دا دنګې دنګې بورې تاسو ته ښکاري چې د غنمو د جوارو خلکو راوړي دي او د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلکو راوړي دي او خپل نمبر ته یې ښودي دي. دا په دغې ژرندو کې وړه کېږي. کله کم ځای کې چې هم ژرنده یا به د سیند په غاړه یا به ورته د سیند نه وله راغلي نو ګیر چاپېره ته دا اوبه بهیږي او دا د اوبو ژرندې دي او بالکل ګرمې ژرندې دي. تاسو وینئ د کیمرې په سترګه باندې چې څومره په ښه طریقې سره د دې جوړې شوي دي او دا تاویږي دانې ورته په کومه طریقه باندې راغورځېږي او څنګه وړه کېږي. بیا دې دا وړه راغورځوي او بیا دا په بوجو کې اچوي په بوجو کې بندوي. دا ډېر پخوانی ژرنده ده او د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راځي او د دې ته غنم جوار راوړي. د دې نه ډېر زیات خلک متاثره دي او ډېر ته مطمئنه دي چې دا ژرنده بالکل ښه ژرنده ده. د دې وړه هم ډېر خواږی او مزې هم ښایي نو خلک ته ډېر زیات خوشحاله دي او ډېر زیات ته مطمئنه دي. نو او تاسو دا کتای شئ چې دا جوار یا غنم ورته برابریږي او بیا دا کته په دغه طریقه باندې راغورځېږي. بیا دا پل تاویږي د اوبو په زور باندې دا تاویږي او ډېره زیاته انتهایي ګڼه ده ځکه چې د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راځي دې ته او دا غنم جوار راوړي او دا وړه کوي او بیا د دې ځای نه وړي. نو د ژرندې د مالک سره خبرې کړلې راځي هغه دا زما په خیال چې اولنۍ ژرندې دلته کې روبې شوې وې دا په 1968 کې د هغې نه وروسته پکې یوه ژرنده بله ژرنده بیا دې چې ورو روبې شوي. دا لکه زمونږ نه ډېر مخکې دي. زما ډېټ اف برث چې دی هغه 1980 دی نو دا 1968 ته دی. مطلب دا دی چې دا ډېرې مخکې دي او دا زمونږ د دې کلي دي. د کلي اوس نه دي د دې ټول سواد ګونیر او شنګله کوستان او دا سپیشلي خو دا څومره خلک چې دي هغه دلته کې راځي او د دې دا وړه چې دي د دې خپل یو سټنډرډ دی او داسې نور به څه ووایو. دا میرزاغر یې تا ته نوره هغه وکړه ډېره زیاته دا و د ژرندې مالک چې تاسو سره خبرې وکړې. تاسو دا خبرې واورېدې چې ډېرې لرې لرې ځایونو نه بلکې د ملکنډ ډیویژن نه بونیر کوستان شانګله نه خلک راځي او غنم جوار راوړي. نو دا ولې راوړي خو مطمئنه دي خلک ته خوشحاله دي خلک ته فریاد نه کوي مزې صحیح دی او د ګرمې ژرندې دي وړه هم ښکلي دي خواږه دي هر سړی ته خوشحاله دی. نو ډېر لرې لرې ځایونو نه ولا خلک غنم جوار راوړي او وړه کوي. نو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو مخکې شیر کړئ او زموږ دا پیج ورسره فالو کړئ. د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ دا پیج ضروري وګورئ او لایک یې کړئ.